الکوزی صاحب ته مایک ورکړه ترڅنګ د دې خواته الکوزی صاحب ته مهرباني الکوزی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب وزیر صاحب ته او تاسو ټولو ګرانو قدرمن ته سلامونه وړاندې کوم. زه به د جناب وزیر صاحب ته یو خبره ټول ولس او ټول خلک امناستي ولس د جناب وزیر صاحب سره واقعا مینه لري او هغه خلک چې دغه تاسو نمان واخصل چې وسم تللی دغه ځای مینه ورسره لري. خبرې ته راځم چې مشکل په دې کې دی چې زموږ نظامی پانتون او ملي پانتون ته چې جناب وزیر صاحب اولیات ورکړي دي هغه مسلکي اشخاص ته ډګروالانو افسرانو او بریدمنانو ته چې پر ځایونو باندې پاتې دي یعنی په دغه خلک د سره ډیرو مینه لري. وسم زه جناب وزیر صاحب ته دا وایم چې ملي کډرونو ته ملي ځواکونو ته باید اولیات ورکول شي. ما په وار ویلي دي چې زموږ هغه وایي او دفاعي ځواکونه چې زموږ تایری کم تخیل خبرې راځم ګوره هغه تایری چې تخریب شوی د جناب وزیر صاحب کم تخنیکی او مسلکي ټیم چې تاسو لري یا د افغانانو د خاطر ترمیږي که نور خلک تاسو سره کومک کور دی آباد. نوبت به اول ورکو امان الله وتکی صاحب ته چې له وتکی صاحب څخه واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې محمدي صاحب ته وزیر صاحب ته په تعالی کې عزیزونو ته وړاندې کوم ټول لیدونکو ته. زما دوې پوښتنې دي وزیر صاحب ته. بلې ور لنډوم یوه دا چې د نړیوالو سره د اساس موضوع ولې نه حلیږي؟ مشکل په کوم ځای کې دی؟ مشکل په امارات کې دی خدای نه خسته، مشکل په نړیوالو کې دی او کسالیسم بالخیر دسته یوه. بل دا د زده کړو مسله چې معما جین جوړه شوې ده وزیر صاحب او ډېر خلک هم تاسو ته ګوري. ولې دغه کې همکاري د خلکو سره نه کوي؟ خدای نه خسته د دات په ځای باندې راځي یووالي ته سره ولاړ شو. کور دی آباد. وزیر صاحب ته مایک ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. راځم شاتم راځم. صحیح مهرباني پکې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجاهد صاحب گرامی، محمدی صاحب و حاضرین در. ما یک مختصر سوال دارم. فارسی میفهمین حتما؟ مهربانی خیر اگر نبود باز من برش تشریح میدم. نه زجام میفهم. حتمی عرصی کردین نه؟ وعده کلیده نه؟ بالکل. چند دقیقه فکر بکنین که شما عضو امارت اسلامی افغانستان نیستین، سرپرست وزارت دفاع نیستین، سرپرست وزارت دفاع نیستین. من ایس یک پدر آیا میخواین که دخترتان دکتر شوه، معلم شوه، سیاستمدار شوه، وزیر شوه، بالاخره رئیس جمهور شوه؟ تشکر. یوسف امین زادی صاحب ته مایک ورکړئ. امین زادی صاحب ته. وزیر صاحب سلام، ډیر خوشاله شوم چې تاسو ګورم. وزیر صاحب تاسو د موږ وسلوال پوز مشر یې او د هم موږ ټول پیګو چې کچته د وسلوال پوز منسوبین د خپل وسلوال پوز مشران خفي آزرده‌ای حقوق ورنکړل پلاندو کې هیله ده نو دا بو دښمن لاس په کشکي او دښمن ته کوي. اما هدف دا و چې د مخکنی وسلوال پوز هغه منسوبونه چې تر څه تفکیک هم نه دي شوي چې څوک خاین او څوک مجرم وته یا حقوق څنګه کیږي صاحب دوی سرنوشت څنګه کیږي او د متقاعدینو دی حقوق مننه. په دماغ قطر کې جاوید مومن ته د ځوانانو په استازولي باندې پښتني نوبت ورکو. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب وزیر صاحب او محمدي صاحب او تالار کې راغلو قدرمنو ته سلامونه وړاندې کوم. جناب وزیر صاحب زه مخکې له دې چې د ځوانانو سوال مطرح کړم یو سوال شوروي په افغانستان باندې یرغل وکړ ماته یې وخوړله خو هغه نه وروسته 4 کاله نظام دوام وکړ. امریکا ماته وخوړله خو د امریکا ماتې نه وروسته یعنی په 4 ساعتو کې دا نظام له منځه لاړه. دلته سوال دا پیښیږي چې آیا امریکایانو په خپله دا نظام سقوط ورکړه؟ ځکه چې دلته پاوز ولالته یم یو دا د زده کړو په هکله دا د زده کړو په هکله زه یو شی وایم بس یو سوال لرم. اوس خپله پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي. دغه مسله یو معما جوړه سوې یو ابزار ده د امریکایانو لپاره. د اوس وخت کې هر مجلس کې دا مسله مطرح کوي که چېرته مخکې په میلیونونو نجونې تلې د دوی تګ سم نه و هم وزیر صاحب وایي که سم و نو ولې دوی ته دا پوهنتونونه او ښوونځي نه خلاصوي؟ کور آباد که وخت پاتې شه بیا تالار ته راګرځم یورې به دا ځواب کو. مهرباني وزیر صاحب. زما په فکر که چیرې نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو فکر ولري یا خصوصا امریکایان چې دا یو مستقل هیواد دی او څنګه چې غواړي په څنګه شکل چې غواړي په هماغه شکل باندې باید نظام ولري او موږ باید کار ورسره ونه لرو بیا د ستونزې او مشکلات حل کېدلی شي.
ستونزه دا ده چې دوی هلته په دې فکر دي او دلته دا فکر موجود دی چې د بهرنیانو په اشاره باندې موږ هیڅکله هم کوم کار نه کوو او نه داسې یو څه ترسره کوو چې هغه د افغانستان پر ځای د دوی په ګټه وي. صحیح. راسو د پیګیر صاحب سوال ته وایي له دې ووځي چې تاسو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاستئ د لوڼو د زده کړو په اړه باندې سوال درڅخه وکړم. ځواب د زده کړو په هکله د تعلیم په هکله خصوصا د ښځو د تعلیم په هکله سوالونه ډېر دي پوښتنې ډېرې دي. زما په فکر نظر مې دا دی که د هغو ارګانونو او هغو ادارو څخه چې هغه په دې کې ښکیل دي 24 ساعته همدا کار دی او همدا مسؤلیت دی وپوښتل شي او معلومات ورڅخه وغوښتل شي. کېدای شي زه په ډېرو مواردو کې هم همداسې معلومات ونه لرم او داسې څه ووایم چې هغه هلته په واقعیت کې بل طرف ته د یوسف امین ځاځي صاحب پوښتنه وه د متقاعدینو او د ورته د جنرالانو مسله وه هغه یې یاده کړله. د متقاعدینو مشکل واقعیت لري دا ستونزه شته خو دا یوازې په فوج کې نه ده یا په اردو کې نه ده دا د ټول افغانستان په سطحه د متقاعدینو یو لویه ستونزه ده چې په هغه اړه مالیه وزارت هم 2 او 3 واره وضاحتونه ورکړي دي او موضوع زموږ تر سطح هم لوړه ده. هغه په دې اړه چې کوم طرزالعمل یا مسوده یا طرح هغه باندې کار شوی دی فکر کوم هغه مشرتابه ته لیږل شوی د خو هغې خوا جواب تر اوسه پورې نه دی راغلی. موږ هم په دې هڅه کې په دې کوشش کې او د پوره هڅوهان به د دې کوو چې هغه حقوق چې د متقاعدینو دي هغه دوی ته ورسېږي. صحیح. د مومند صاحب سوال بهانې ولې نړیوالو ته ورکوو تقریبا همدغه د زده کړو مسله وه چې تاسو ځواب ورته ووایه.